د وسلوالو طالبانو لخوا په دې وروستیو کې په پرلهپسې توګه د ولسوالیو تر سقوط وروسته افغان چارواکي وایي چې د ډلې د سولې خبرو پر ځای د جګړې پر ډګر تمرکز ډېر کړی دی. د ولسمشر غني سلاکار وحید عمر په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته طالبانو جګړې شدیدې کړي او اوس دا ټولو ته څرګنده ده چې دغه ډله د افغانستان له ملت تاسیساتو او پرمختګ سره دښمني لري. طالب در جایی که حمله کرد و دستش رسید ساختمان ولسوالی را به آتش کشید، مکتب را بسته کرد، کلینیک را به آتش کشید، اطفال مکتب را به خانه نشاند و هیچ چیز به نام خدمات، یک چیز به نام حکومتداری، یک چیز به نام نظامداری در وجود طالب دیده نشد. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې په هیواد کې د طالبانو لخوا پیل شوې جګړې نور خپل مشروعیت له لاسه ورکړی دی او د ټولې اسلامي نړۍ عالمانو د افغان جګړې د دوام پر خلاف خپل غږ اوچت کړی دی. از علمای افغانستان گرفته تا علمای منطقه تا الازهر مصر تا مفتی مصر و تا امام کعبه صدا بلند کردن که دیگه جنگ شما مشروعیت نداره. عمر دغه راز زیاتوي که طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي نو نه یوازې د افغان ځواکونو بلکې د ځینو سیمو په څیر به د افغان ولس له توند غبرګون سره هم مخ شي. په ورته مهال د امنیتي او دفاعي سکتور نوي ویاند د غونډې ته په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې د جګړو پر مهال له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو په موخه بشپړ چمتووالی لري او ډیر ژر به په ټول هیواد کې پراخ چڼیز او تصفیوي عملیات پیل کړي. آمادگی‌های لازم نظامی خود را جهت پیشرفت، تصرف و تسخیر ساحات به زودترین فرصت شاهد خواهد بودیم. خو هم افغانان بیا وایي چې دوی نور له جګړو ستړي شوي او له ښکې له لورو غوښتنه کوي چې نور د په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او دواړه خواوې ډېر ژر تر ژره د سولې خبرې یوې پایلې ته ورسوي. خواست مردم افغانستان همی است که با پذیرفتن هم دیگه با توافق دو جانبه باید از همین جنگ دست بکشن چون روزانه هم چی از طالب باشه قربانی میگیره چی از مردم چی از نیروهای امنیتی باشه قربانی میگیره. افغان چارواکي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په تیرو نږدې 2 میاشتو کې په هیواد کې تر سختو جګړو او نښتو وروسته له 50 زیاتې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.